بشر حافي معنا بغیر چپلو ګرځیدونکي خپل لخپې ګرځیدونکي وې د علاقه کولې ملو شو صرف بشر نومو بیا سره حافي لقب مولا کېدو خپل لخپې ګرځیدونکي وې کم ټیم کې وسره دولا کېدو وې دا هغه ټیم کې چې کله د شراب سکل شراب به انتهایی شراب به سکل زیات شراب به سکل ټول ورځ به په شرابو کې تیرېدا یو ځل وسره په لاس کې د شرابو بوتل وي د میخانه طرف ته روان دي شراب خانه طرف ته روان دي نو د پلاره په یو کاغذ باندې د الله تعالی نوم صحیح کو باغی الله لیکل شوی او دولې په پراته وي خورې په پراته وي د چې وکتل په کاغذ د الله تعالی نوم او بیا په دولې پراته دي هغه کاغذ روچت کو چپه کو دولې ته اوسندلا او یو پاک ځکه بس صرف کې هو بس دا عمل صرف وکړو او د خپل میخانه طرف ته روان شي داسې ماسپخین 12 بجې وي شراب خانه ته روان شي الته شراب سکل شروع کی دغه د زمانه چې کوم غټ ولی او غټ عالم هغه قیلوله کوله قیلوله د ماسپخین موږ نه لک شان د مخ کې جوړه شي ماسپخین موږ د پر راپاسه بیا د قیلوله ویل کېږي دا سنت طریقه ده عموما پیغمبران باندې ټیم کې کېدل دا چې ویلګم ته او کې کنه شل منټه دا وکا ان شاء الله ستاسو ټول تکاوت په ختم شي تاسو بیا ستل کېږئ نه خوب هم بیا نه درځي تاسو غواړئ چې موږ صحیح طریقې سره عبادت وکړو ټول شپه به تاسو له خوب نه درځي یو عالم قیلوله کوله دغه ټیم کې هغه خوب کې د الله تعالی زیارت وشو الله تعالی وتو فرمایل لا عرش بشر ته زما سلام اویا وته ستا ټول ګناهونه الله تعالی ختم کړی دي بش هغه مولانا صاحب چې را پاسې دو ځان سره سوچو کې چې بشر خو غټ شرابي دی هغه د الله سلام چرته راتلی شي دا راته داسې ښکاري چې دا خوب د الله طرف نه نه دی دا شیطان وسوسه ده بس وینه ورځم دی بیا ودشي څنګه بیا ودشو بیا د الله تعالی زیارت په خوب کې وشو بیا ته الله تعالی فرمایي لا شا بشر ته زما سلام وایا او ته چې ستا ټول ګناهونه الله تعالی ختم کړی دي نوې ژوندۍ دې شروع کا لکه په دویم بار الله تعالی زیارت وشو الله تعالی وتا یعنی حکم ورکو چې لار زما سلام وته ورسو ستا ټول ګناهونه ختم کړی دي چې په دوباره را پاسې دو ځان سره سوچ کې دا ښکاری چې یا خو بشر سره نیک عمل کړی دي او یا د ګناهونو توبه وستې ده ځان سره دا سوچو کې چې یا خو ما د میخانه نه بغیر بل ځای نشي ملاوي دي په میخانه کې به ملاوي کی دا مولانا سے ورپسې ورشي څنګه میخانه ور وډه بي یو بل ملګری د دغه بشر وروته وتی چې تاسو یو تاسو دلته څه کوي بشر شته خو هغه سره تاسو څه کار دی او شرابي دی تاسو زموږ د زمانه غټ عالم غټ ولی هغه ما تاسو څه کوي ورشه واته आवाज په زما وسره کار دی خو یا غي په شرابو کې لټ پټ پروت دی شراب اسکلی به هوش پروت دی تاسو هغه باندې څه کوي ورشه لغون ته را بیدار کوي پته چې تاسو پلان کې مولانا صاحب راغله هغه ورشي بشر په کټ کې به هوش پروتي پیاب لخپی پروتي هغه لغون ته را بیدار کوي تاسو مولانا صاحب راغله دي بشر وای ما پسو دلته راغله ده بس پیاب لخپی پمنډ روزي شرابي هو پزړه کې قدر وګي راځي پیاب لخپی څنګه روزي مولانا صاحب وتی چې بشر ما خوې کې دې چې تا د ګناهونو نه توبه وستوي شراب نه تا توبه وستوي ولیکن اخ کار خو نشته ده ځکه چې تاسو شراب سکلې دي د خلینه دي د شراب وبینځ او به هوش پروت وي خدا راته تاسو نیک عمل هونه دی کړی بشر ہوتے ما حسن نیک عمل نه دی کړی د سوچو کا سبب دی کړی او اس سم نه دی کړی سوچو کا سبب دی کړی و اس سم نه دی کړی هو ها یاد شوراتا و چې کله پلار راته ردم په یو کاغذ د الله تعالی نوم لیکل شوی تقریبا دوله پرتاوه دا کاغذ به روچت کو دوله مته اوسندله پاک ځای کې مې کېخو بس دا عمل مې کړو نور اسم نه دی کړی مولانا سے وته وي ستاسو عمل الله تعالی ته ډیر زیات خوښ شوی دی د الله رب العزت الله رب العزت د عمل په وجه ته راضي شوی دی ما د الله تعالی زیارت په خوب کې دوه پیری کړې دي دوه پیری راته الله تعالی فرمایلی دي چې لار شپشر ته زما سلام وایا وته چې ستاسو ټول ګناهونه الله تعالی ختم کړی دي نوې ژوندۍ شروع کا بشر مبارک شتا الله تعالی سلام را لګره دي وي بشر چې کله وروته د شراب په نشه کې شراب اسکلو شراب په نشه کې ولیکن چې کله په د الله تعالی سلام رالو کنه د الله تعالی سلام نشه بیا د شراب نم زیاته وا د شراب نشه هو کټ به هوش غرزولو ولیکن د الله رب العزت سلام نشه زمکه ته په سجده باندې غرزولو په سجده باندې پریوتو او په جلا شو چې الله تعالی ته دومره غیرتی بادشاہ ټول عمر مستانه فرمانیو کا ټول عمر می په شرابو کې تیرا کا په چرسو کې می تیرا کا نن می صرف ستاد نوم قدر وکړو یا الله تعالی تاسو ما سلام راولېګلو شرابو بوتل روچت کې عزبه کې لرو بغي ټوکړه کی او الله تعالی ته توبه وسي چې الله تعالی نن نفس بز صرف ستا عبادت کوم نن نفس بز یو ګډ شرابم دس کما بیا ځان سره وای چې زه اوس دالي په داسې حالت کې وروتم چې زما پښتو کې پیزار نشته دی
تا ماته د الله تعالی سلام په داسې حالت کې رو رسولو زما په خپو کې پیزار نشته دی نن نه پس وې زه خپې بلخ پې ګرځم زه به نن نه پس پیزار نه اچوم دا د الله تعالی سره یو محبت دی یو مینه ده زه به نن نه پس خپې بلخ پې ګرځم دې نه پس الله تعالی سره تعلق جوړ کو توبه وستا نیک عمل شروع کړ دې نه پس په خپې بلخ پې ګرځېدو نو الله تعالی ډېر غیرتي بادشاه دی وی دی چې په کومه لار باندې تیرېدو په دغه لارو باندې به زناور هم ګن بلا نه ورزوله زناور هم په سټې نه کولې ولی څوک په تیرېږي د مخکې زمانه شرابي او د اوس زمانه ولیودا په تیرېږي بیا څه وخت پس یو دوه کسان د په لار باندې روانو یو ملګری ناګهانه بل ته وی چې بشر وفات شو او دیتا ته چې ویل چې وفات شو اعلان نه دی شوی خبر نه راغلی چا ته وی چې وفات شو وی هغه وګوره دغه په لار باندې زناور ګن بلا ورزوله زناور په سټه کړی دا هغه معلومیږي چې وفات شو چې کله ژوند دیو دا بلارو زناور ګن بلا نه ورزوله چې کله معلومات وشو رښتیا هغه وفات شوی نو دا چا سره یو شرابي سره چې زمو خلک وته په بد نظر باندې ګوري ګناګار ته وای په بد نظر باندې نه ګوري که شرابي دی که چرسي دی که پودر دی که هر څه دی دا کوم معاملې د الله تعالی سره ده کې دې شی او دوه درې ورځې پس الله تعالی د دنه نیک عمل جوړ کی او موږ نه شرابي جوړ کی دا خو الله تعالی ته پته ده کنه او شرابي بارک یو بل واقعم سو زل ذکر شویم دا چې یو بزرګ یو نیک عمل انسان په ولار باندې تیریږي نو د پلار باندې یو سړی سیګو چې هغه شراب سکلی وي او د لختي په غاړه باندې به هوش پروتي د لختي دا ګنده او بو د مخ سرم تیریږي خپل سرم تیریږي مخیم ګنده وي خپلم د شرابونم ګنده وي د لختي د ګنده او بونم ګنده وي یو بزرګ چې کله دې سیګو رحم پرالو چې انسان خو دې کنه که شرابي دی که پودري دی که هر څه دی انسان خو دې کنه زړه په ډیر زیاتو سوځېدو نو دغه نیک عمل انسان اوبر واغشتي او د شرابي له خپلم د شرابو صفا کا مخیم ولا وینځلو او پاک زید کو پاک سیب په کو او دا بزرګ په خپل لار باندې روان شو چې کله شپه شو دا بزرګ ودشي بیا تهجد لپاره څنګه پاسې دا نیک عمل انسان سګوري چې څنګه مسجد ته داخل شو نو دغه مخکې بل انسان هم په تهجد باندې ولاړ دی بزرګ حیران شي نور کله چې بز جمعه ترالم یوازې مې تهجد کولو هیڅ کوم بلو نن دا دیم سو په تهجد باندې ولاړ دی ما نه مخکې ولاړ دی حیران شي ډیر شي چې وی ګورم چې دا څوک دی چې وته مخې نه وکتل بي جندو چې دا خو مغه شرابي دي چې ساره شراب سکلیو فلی د شراب ګندا وا مخې د لختي ګندا او بونه ګندا اوس په تهجد روانه مخکې څنګه ولاړ دی حیران شي دغه بزرګ الله رب العزت طرف ته رجوع کی چې الله تعالی ما د دې راز نه خبردار کړي سره مې ولا خپل د شراب صفا کړی وا اوس زمانه مخکې په تهجد ولاړ دی یا الله تعالی دا سماجره ده یا الله تعالی ما د دې راز نه خبردار کړي وی دغه بزرګ ته غیبی आवाज شو غیبی आवाज ورته شو چې بندا تمم بندې دې من بنده دی تا ولا خپل د شراب صفا کا ما ولا زړه د ګناهونو صفا تا ولا خلو وینځله ما ولا زلو وینځلو نو الله رب العزت په وړي خبرې باندې زمو استاد راضي کیږي خوشاليږي زمو استاد بخنه لپاره الله تعالی باندې ګوري چې په کم عمل باندې به زما د بنده زما سره تعلق جوړ شي